Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یو مهم خبر لرو. سعودي عرب د 1500 ارب ریال نقصان کړی دی. دا لوی نقصان دی چې د دې هیواد په اقتصاد باندې ډیر اثر کړی دی. سعودي عرب وایي چې دا نقصان د کرونا وبا له امله د نړیوالو اقتصادي مشکلاتو له کبله شوی دی. د تیلو بیو کې کمی او د تجارت ستونزو د دې نقصان سبب شوی دی. سعودي عرب حکومت اوس د دې نقصان کمولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي. دوی غواړي د تیلو بیو ته نور لوړوالی ورکړي او د اقتصاد لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. دا زیان ممکن د سعودي عرب خلکو ته ځینې مشکلات پیدا کړي، خو حکومت هڅه کوي چې د خلکو لپاره حل لارې پیدا کړي. دا نقصان د سعودي عرب اقتصاد لپاره یو جدي ستونزه ده، خو حکومت غواړي چې زر تر زره حل راوباسي. حکومت به د خپلو تګلارو سره هڅه وکړي چې سعودي عرب ته نوي فرصتونه رامنځته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا سعودي عرب به زر تر زره دا مسله حل کړي؟ خپل نظرونه سره په کمنټ کې شریک کړئ، او که تاسو غواړئ چې ځان دغسې معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.